د رسول الله مبارک یو نږدې صحابي د حضرت جابر ابن عبدالله دا د مدینه منورې انصاري صحابي دی او پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب و ډېر زیات یې خوښ و. د پلار په احد کې شهید شوی و، عبدالله یې نوم و. نو ډېرې قرضونه پې د پاسه وړېدلي وو. چې پلار یې شهید شو نو حضرت جابر وایي چې ما سره د نور څه فکر نو، ما سره د خپل پلار د قرضونو فکر و چې الله زما د پلار د قرضونه به څنګه خلاصېږي. او ټولو قرضدارو له مې نیټه ورکړې وه چې باغ کله شوکه شي د کجورو باغ نو زه به تاسو له کجورې در کوم په قرضونو کې. خو چې سوچ مې وکړ نو کجورې ډېرې لږې وې او قرضونه ډېر زیات وو. وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې د الله رسوله زما په پلار ډېر قرضونه دي او زما د باغ چې څومره کجورې دي ډېرې لږې دي، زما د پلار قرضونه پې نه خلاصېږي، اسم پې نه خلاصېږي. نو زه دا قرضداري راغواړم چې د چا قرضونه دي او تاسو هم راشئ، نو که هغوی تا وویني نو زما پلار ته څه معافي وکړي، دا شته به زه ټولې ورکم، ځان ته یو کجور هم نه پرېږدم. خو که زما پلار ستا په مخ وبخي نو زما د پلار غاړه به خلاصه شي. وی رسول الله مبارک وفرمایل چې ډېره ښه د کجورو شوکه وه او هر قسم کجوره ځان ځان له ډېرې کا. د کجورو مختلف قسمونه یي. وی کجوره مې وشوکوله او هره کجوره مې ځان ځان له ډېرې کړه او چې د چا قرضونه ټول مې باغ ته راوغوښتل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او صحابه سره وغیم رالل. وی چې قرضونو والا پیغمبر علیه السلام ولید نو ماته سترګې برندې کړې چې دا دې څه چل وکړو، مونږ خو قرض نه پرېږدو او دا خو تا نبي علیه السلام مونږ له راوسته. اوس د پیغمبر مبارک د مخ هم نه شو رغړېدلی، هغه خبره به هم منو. او دې خوا زمونږ بلا قرضونه دي، دا ستا کجوره خو د یو قرضداري د قرض د خلاصېدو نه کېږي، شیم دی لږ دی. اوس مونږ نشو ماف کولی. وایي زه د هغې په سترګو پوه شوم چې په ما باندې را برن شو، خو رسول الله مبارک هر څه ولیدل هم پوه شو. او زما وی چې د ما دا کجورې چې څومره یې دا والی مهرباني وکړې خو زما پلار ته چې څومره قرضونه یې زما پلار وبخې. پلار مې په احد کې شهید شوی دی او پلار یې څنګه شهید شوی و، دا هم یو عجیبه واقع ده. د پلار بوډا و. رسول الله مبارک په مدینه منوره کې د زنانو سره پرېښی چې ته بوډا او ته کمزورې، ته جنګ نشې کولی، نو ته مهرباني وکړه د زنانو سره ایثار شه. وی ښه. خو چې کله په احد کې میدان ګرم شو او د رسول الله مبارک غاښونه پکې شهیدان شو، پکې مات شو، نو مدینې ته اطلاع راورسېدله. نو د مدینې نه خلکو غروال ښځو منډې کړې او سړو منډې کړې. نو دې غریب خو بوډا و، دم توره ځان پسې راښکا او احد ته ځان ورسو. خو په صحابو دومره غوبل راغلی و دغه وخت کې، یو پروپیګنډه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی. صحابو یې قسم دی که موږ په ځان پوهېدو. ډېرو صحابو تورې وغورځولې، وایي چې نبي علیه السلام شهید شو، موږ په دنیا کې څه کوو. نو دې د صحابو د لاسه غریب په تورو لګېده، د خپلو ملګرو د لاسه بوډا او سپین ږیرې ولګېده او دا غریب شهید شو. بهر کیف وی رسول الله مبارک پوه شو چې دا قرضداري خو قرض نه پرېږدي، د سترګو په اشارو باندې پوه شو. وی ما ته وی چې ودرېږه صبر وکړه جابر. او نبی علیه السلام لاړو، څومره کجورې په هغې کې چکر یې ولګاو او چې کم پکې غټ ډېرې و هغې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کېناسته او ما ته وی قرضداري دی یو را مخکې کا، ستا څومره کېږي دومره ولا به یې ورکولې، بل را مخکې کا، ستا څومره کېږي دومره، هغه خپل قرض ورکو. بل به یې را مخکې کا، ستا څومره کېږي دومره، هغه خپل قرض خلاص کو. او ما ته یې وی چې زه در نه ځم او د دې ډېري ته کښېنه او ټولو له خپل قرضونه ورکوه. وی یو له به مې قرض ورکو، یو مې ورکو. وی قسم د الله په ذات چې زما په پلار څومره قرضونو ټول خدای پوره کړل او هغه ډېري کې یو کجوره هم کمه نه شوه. نور خو سالم پاتې شو، نور ډېري، خو چې کوم ته رسول الله مبارک ناستو یو کجوره هم پکې کمه نه شوه.
نو رالم نبی علیہ السلام مبارک ته مې وویل الله رسوله زما د پلار قرض خدای خلاص که او چې کم ډیری ته تاسو ناست وی هغه ډیری کې یو کجوره کمه نه د سالم پاتې شو او باقي خو ټول سالم دي الله رسوله ما وی چې زما ټولې کجورې دي ختم شي او چې زما د پلار بوج سپک شي او غاړه خلاص شي او قرض پې پاتې نه شي وی حضور پاک ما ته وی چې ورشه عمر تعالی وایا وی لاړم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مې الوي وی هغه وی چې جابره چې کوم حضور پاک په کجورو کې چکر ولګاو نو زه پوه شم چې دې کې به خدای برکت اچوي دا هغه وخت سره پوه شم چې دې کې به الله برکت اچوي دا حضرت جابر د حضور پاک ډېر خوښ و ډېره مینه یې وه ورسره نو دا جابر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث نقل کوي او سوی وی حضور پاک او فرمایل اتقوا الظلم اے بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ پام کوئ ګوره ظلمونه کې ولی ان الظلم ظلمات یوم القیامه چې چا هم په دنیا کې لږ زیاتې او ظلم هم وکړو نو د قیامت په ورځ ګورې دا ظلم ډېرې زیاتې تیارې جوړېږي د دې ظلم نه به د قیامت تیارې جوړېږي بس ظلم به نه کوئ او زمارونو مونږ خلک ظلم څه ته وایو مونږ دې ته ظلم وایو چې چا نه سپېړه وباسي مونږ دې ته ظلم وایو چې چاته کنځل وکړي مونږ دې ته ظلم وایو چې څوک ناجایزه طریقې سره هغه ته په وجود کې یا په مال کې یا په اولاد کې تکلیف ورسوي بېشک دا هم ظلم دی خو ظلم یو لویه معنا لري زمونږ دا طالبان پې پوهېږي هغې وي الظلم وضع الشی فی غیر محله یا فی غیر موضعه څه مطلب چې الله کم شی پیدا کړی دی او هغه سیس په کم ځای کې څه دپاره الله پیدا کو او هغه پیدا ته والی نو دا انصاف دی او چې کم شی الله کم مقصد له پیدا کړی دی او ته هغه مقصد وانخلې دا ظلم دی زه به درته مثال درکم لکه سترګې الله څه له پیدا کړی دی دې له پیدا کړي چې زه پې د دنیا کار ته وګورم زه پې نیکو ته وګورم زه پې قرآن شریف ته وګورم زه پې د پلار او د مور مخ ته وګورم زه پې د یو مسلمان دوست مخ ته وګورم زه پې د خپلو بچو مخ ته وګورم زه پې د خپلې کور د خور د بیبي د دې مخونو ته وګورم زه تجارت کوم هغې ته پې وګورم زه زمینداري کوم زه پې هغې ته وګورم زه پې خپل کور او خپلې حجرې ته وګورم او که ته دا سترګو باندې ګناه کې او ګناه ته پې ګورې دې له خدای سترګې نه دي پیدا کړې او که ته په دې باندې پردو جنکو ته ګورې قسم په خدای که دې له دا سترګې الله پیدا کړي او که دې سترګو باندې د ګناه شي ته ګورې دې ته هم ظلم وایي دا سترګې د هغه ځای کې استعمال نه کړې چې کوم څیز دپاره پروردګار دا سترګې پیدا کړي دي دا ژبه خدای څه له پیدا کړې ده چې ته پې د حق خبرې وکړې ته پې تلاوت وکړې ته پې ذکر وکړې ته پې د دنیا حلالې خبرې وکړې ملګرو سره پې گپ شپ ولګې د خوشطبع په موقع پې خانده خیر دی دې له هم خدای ژبه پیدا کړې ده رسول الله مبارک هم خوش طبیعتي کړې ده خو لیکن که په ژبه غیبت کې په دې چغلي کې په دې باندې په دې شیطانت کې په دې سندرې وې ګانې پې وې قسم په خدای چې دا د ژبې سره ظلم دی دا ژبه ته هغه ځای کې استعمال نه کړه چې کوم مقصد له پروردګار پیدا کړی دی ستا د لاسونو ستا د خپې چې کوم مقصد له خدای پیدا کړی دی دا اندامونه او ته هغه مقصد واخلې نو دا انصاف شو او که دا اندامونه د هغه ځای کې استعمال کې چې کم ځای د استعمال دپاره خدای ستا د لاس او خپې نه دي پیدا کړې نو دا هم ظلم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره تېرېده یو غوی او هغه غوی د پاسه یو سړی د غوی د پاسه وروخته ورسور شو پې او بار یې پې د پاسه ور واچو غوی ورته مخ راوګرځو او هغه خپل مالک ته وایي چې انما انی لم اخلق لهذا زه خو دې له نیم پیدا چې ته په ما د پاسه سورلی کې زه خو دې له نیم پیدا چې ته د ما د پاسه بارونه وړې انی خلقت للحراستې زه خو دې له پیدا یم چې ته په ما باندې پټي کې یوې وکې زه خو دې له پیدا یم فورا چې رسول الله مبارک دا خبره واورېده نو صحابه خو پریشانه شو چې خوره غوی خبرې کوي غوی ته وګوره خبرو ته ګوره او غوی خپل مالک ته وایي چې زه خو سورلی له نیم پیدا زه خو دې له نیم پیدا چې په ما بارونه وړې زه خو دې له نیم پیدا چې په ما د پاسه سورلي کې اوهو غوی خبرې کوي بقرة تتکلم غوی خبرې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل زما په دې ایمان دی او د ابوبکر او د عمر هم په ایمان دی زما هم په ایمان دی
او د ابوبکر او د عمر هم په ایمان دی. حالانکه دغه وخت کې نه حضرت ابوبکر او نه حضرت عمر فاروق په دې مجلس کې وو. څه مطلب؟ په څه باندې ایمان دی؟ په دې خبره د ایمان دی چې رب العالمین دا قدرت او طاقت لرلی شي چې غوی له د خبرو طاقت ورکي. الله په دې قادر دی چې غوی له د خبرو ګویایي ورکي، او چې څنګه انسان په دې ژبه لګیا دی او خبرې کوي، نو رب په دې قادر دی چې غوی له هم په ژبه کې د خبرو طاقت پیدا کولی شي. غوی خو لا څه کوي؟ غوی خو څه کوي؟ د غوی خو بیا هم خوله شته د انسان په شان، د غوی خو بیا هم ژبه شته د انسان په شان، د غوی خو بیا هم تالو شته د انسان په شان، د غوی خو بیا هم غاښونه شته د انسان په شان، د غوی خو بیا هم شونډې شته. دا څیزونه خو شته دي. او غوی چغه مو باسي، خبرې خو نه کوي خو اوازونه کوي، چغه مو باسي. لیکن د قیامت پر ورځ به خدای پاک زمونږ د لاسونو له او د خپو له او د سترګو له او د غوږونو له هم د خبرو طاقت ورکوي. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم، په دغه ورځ به موږ په خوله مهر ولګو، خوله به بنده کړو. وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، او د دې انسان لاس او خپې مراد ترې اندامونه دي، د دې انسان اندامونه به لګي او ګوی به ورکوي. ای بنده پلان کې د کتاب په ما دا ګناه نه وکړې، دی به انکار کوي ما خو دا ګناه نه ده کړې، دی به بیا انکار کوي الله نه مې ده کړې، نه دی ده کړې، نه لاس به وایي په ما دې کړې ده، پلان کې دی کې دې کړې ده، پا به وایي په ما دې کړې ده، پلان کې دی کې دې کړې ده، سترګه به وایي په ما دې کړې ده، پلان کې دی کې دې کړې ده، په پلان کې ورځ دې کړې ده، پلان کې قسم ګناه دې کړې ده. لګیا به د اندامونه او دی به ګوی شروع کړي. نو دا انسان به غصه شي د خپلو اندامونو ته، زه خو تاسو بچ کوم، زه خو ستاسو دپاره لګیم او دروغ وایم او د قیامت او د قبر د عذاب نه بچ کوم. نو چې تاسو په ځان ګوی کوئ او اور هم خوښ دی، نو چې څه هم خوښۍ کوئ. الله دا طاقت لري، دا قدرت لري. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي زما په دې ایمان دی چې الله طاقت قدرت شته چې غوی له د خبرو طاقت ورکړي. زما په دې ایمان دی چې غوی دلته هم شکایت کوي او د قیامت په ورځ به هم د خدای په دربار کې شکایت کوي. او دا د ابوبکر او د عمر ایمان دی. علما لیکي په دغه موقع عمر او ابوبکر نو، لیکن پیغمبر علیه السلام د هغوی په ایمان دونه اعتماد وساته چې د خپل ایمان سره د هغوی ایمانونه ملګري کړل. د مارونو ظلم نه به ځان ساتو او د خدای نه به هم سوال کوو، الله نه به هم سوال کوو چې یا الله موږ د ظلم نه وساته، چې نه په ما څوک ظلم وکړي نه په بل چا ظلم وکړو. که په ما څوک رسول الله مبارک چې دعاګانې به کولې دا به یې کوله چې یا الله ما له د دې نه امن غواړم، ما د دې نه هم بچ کا، ان ازلمه چې زه په چا ظلم وکړم او ازلم علیه چې په ما ظلم وشي. که زه ظالم شم دا هم زما تبعی ده، که زه مظلوم شم او بل څوک را سره زیاتې کوي دا هم زما تبعی ده. نو موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې ربه موږ دې نه وساته چې په مخلوق ظلم وکړو، او دې نه هم وساته چې په موږ هم مخلوق ظلم وکړي. خدای د دواړو نه موږ وساته. او د ظالمانو انجام نه قرآن ډک دی. فرعون لوی ظالمو، اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدای. دا غټ ظلم دی. تعالی دا عقل دی له خدای درکړی، دا سترګې الله دې دپاره درکړي دي چې ته د خدای مقابله کې ودرېږه. انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای. نمبر 1. دویمه سوه بني اسرائیل اوسېدل په مصر کې. دا د یعقوب علیه السلام نوسیو. یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات له، نو د یعقوب علیه السلام 12 بچیو. 12 د دې 12 بچو نه د هغه نسب خور شو، او د مصر د نیمې نه زیات یا نیمې ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو. د مصر چې کم خپل خلک وو، ذاتي کم خلک وو، بادشاهي د هغوی په لاس کې وه، وزیران هغوی وو، فرعون د هغوی نه و، هغې ته به قبطیان وې. نو هغوی به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی، هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی. نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول. دا د ټټو کار به په دوی کو، ټټۍ به پې صفا کول، لارو کوڅو کار، دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو، ډیرانونه به په دوی چلول، او په ښځو به ولا په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلي خلک یا تاسو خو د مصر خلک نه، نو موږ له په کور کې خدمتونه کوئ. په ماشومانو به ولا خدمتونه کول، او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بني اسرائیلو کول، د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغوی اولاد به کول دا کارونه. نو فرعون خوب ولیدو،
وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري سور دی په زمري باندې او چابک ورسره دی او دی نیغ زما د دربار ته راننوت او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی خدای پاکه دا څوک دی او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما د تخت له یو لته ورکړه چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راوغورځولو نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب دا زمري باندې چې کم سړی را روانو نو دا د په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو سین شکل سړی و یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روان هغه زمونږه نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسی هغې طرف نه را روانو او شکل یې هم د هغوی په شان معلومېده دا هر چا شکل معلومیږي دا هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري لکه د پنجاب نه یو میلمه راغی دلته کېناسته او تاسو ورسره خبرې هم نه کړې تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پیژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی وی بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی او د هغې د طرف نه هم راغی وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی څنګه دی وی دوی کې به یو الګ پیدا کېږي بادشاهي به هم د نه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي او طاقت به ورسره وي لکه زمري طاقت دی کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی او ستا دربار ته به نیغ راننوځي تا کې به دونه جرأت نه چې دې منې کې او نه به ستا نوکران منې کولی شي او دا تعبیر او ټولو او بالکل دا تعبیر څوک ورسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا دې ځان نشي خلاصولی مخکې نه به ورته بند تړی دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی څنګه به بند تړو ورته وی بس اډر کوه او بن اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه دا ختم کا به دا هلک باړو پیدا نشي یعنی دونه قمقلو دومره بېوقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپېره بچی ته هغې ته بند څنګه تړی هغې ته بند نشي تړلی خو دا ردی او خپل سوچو د الله د حکم د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې زمارونو د انسان تدبیر اس کار نشي تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي تدبیر فیل کېږي بیا ته به هر څومره تدبیر استعمال کې خو چې تقدیری مسله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي تدبیر فیل ته بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي او چې د مرګ توره د الله د طرف نه مقدره پې راپرېوځي هغه تدبیر ختم د ډاکټر په مخ کې به ته ساه خېږي په اپریشن تیټر کې به ته ساه خېږي اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي ولې تا تدبیر وکړو تدبیر د پاسه د چا توره راله د الله د تقدیر قسم دی خیر خلاص نو سپېره دلته دوکه شو دغه وخت کې د سپېره له پکارو چې ویرېدی او دا ولې ما نه بادشاهي بالي ولې به سر د لاندې غورځېږم دا هلک به څوک چاک ده کې به طاقت څوک پیدا کوي الله به پیدا کوي ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی اوهو دا نه ده پکار بس توبه طایب کېدل پکار ورته لیکن هغه نور موچت شو اډر یې وویسته وی بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنې ظلم زیات شو دا بل ظلم هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې ته خپل ټټی پاکې او ته په لارو کوڅې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې په کارونه کې وډیرانونه پې خوری دغه یو ظلم دا بل ظلم شروع شو بس چې کم ماشوم به پیدا کېده په ګاونډ کې پته لګي جاسوسان ګرځېدل ماشوم به راواج مور مخکې به یې لال کړه چا غږ کولی شي لیکن زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نه اوچتوي ظالم دې دا نه وایي چې زه ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدی الله پاک رسول الله مبارک فرمایي ان الله لیملی الی الظالم خدای ظالم له مهلت ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا ته څوک نشي را خلاصولی بیا اقا ظالم چغې وباسي په کټ کې پروتي او یو یو چغې د اسمانه پورې خیجي خو الله بیا رانیولي بیا راونیسي
مګه خو نخرې کوي، کله یو ځای سوړه وباسي، کله بل ځای سوړه وباسي، کله جامې کرپوي، کله د خوراک شیره ورځي، خو چې کله د لټ هغه سیخ پې د پاسه راغی بس بیا یې سم نشته، خبره ختم. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله یې ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه ترې بیا څوک خلاصولی شي. خو زمونږ ایمان دی. الله پاک داسې وکړله چې دا قوم ورته راوچت شو، صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي، دا ځوانان به بوډاګان شي، نو بیا به کال 2 4 10 20 کاله په زموږ خدمت څوک کوي؟ نو دلته بیا تیر وته یو کال وجنې بل کال مه وجنې. سپیره بچیا که په دا کم کال کې نه وجنې دی کې هغه پیدا شي څه به کې، نو چې په کم کال وي موجنه نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ، او په کم کال چې وجنې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ. او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی. خلکو ته پته لګي چې پولیس والا څنګه په کور را دننه شو، الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو. بعضې وخت الله داسې کوي او لګیا د تنور اچوي، د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاک یې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي غرغنډه ده او دا بچې ورسره دلته په دا غېږ کې دی، موسی علیه السلام ورسره دا غېږ کې دی او تنور یې اچولی دی او دقه دی چې کارنده پرې را دننه شو، الله دماغ الټه کړل. بلکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب، لیونۍ خو نه پوهېږي، موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځه، لیونۍ خو نه پوهېږي، دغه وخت په خدای جنون راوست، تنور کې چې وغورځاو هغې راغلل ماشوم څه شو، دا اوس لیونۍ ده، ها څه وی خلکو ته تاسو خو موږ په لیونۍ پسې راوستو، ټول کور یې ولټو ماشوم کم دی، ښځه خو پاګله ده، لیونۍ ده. بس هغې واپس لاړل، چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو. او بچی مې څه شو؟ موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوته خوله کې بنډلې ده او د پیو په ځای غره وي او راوچت یې کړه. د مظلوم خدای مدد کوي، چې راوچت یې کړه اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي، اوس بیا راځي الله پاک وتعالی کې واچوي صندوق جوړ صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچې ورواچوه او بند یې کا او دریاب ته وروله، دریای نیل ته یې ورغورځو او لور ته وي بچې ځه ورپسې رو ورپسې ځه چې پته ولګي چې دا صندوق کم خوا ځي. ماشوم صندوق کې پروت دی، اوس چې الله پاک د چا د جون فیصله کړي قسم په خدای که څوک د څه وباسي، او چې د چا د مرګ فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي. صندوق ورو چپه وړي د فرعون دا محل د دریاب په غاړه او د دې دریاب نه یو وله د محل ته دننه تلې وه، نو جبریل علیه السلام وله ورو دیکه ورکوي هغه ولې ته یې وله جوړ کړه، په هغه وله کې دننه لاړ، هلته د فرعون زنانه او وینځې او جینکۍ راغلي دي، هغې د هغه چمن کې د لختي په غاړه د هغه ولې په غاړه لګیا دي یا لامبي یا لوبې کوي. صندوق ورغې یو څانګه ښکته هغې سره ونښته، او دا صندوق کې څه دي چې راوچت یې که او صندوق یې کلو که خشته ماشوم پکې پروت دی. عقل څه وایي؟ اوهو دلته عقل جدا مسله راله. اوهو خدایا د دشمن کور ته ورغی، کوم دشمن نه چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ، اوس به څه کېږي؟ خو چې بی بی آسیې سینګ کو لو کو ماشوم یې راوچت کو سینې پورې ونیوه، بس اتفاقي رب د بی بی آسیې په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله. چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې، او فرعون په دې عاشق و، څه به وایه څه به یو ماشوم مې منتې دی دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی، قرة عین لی ولک، ستا دپاره به هم د سترګو ټنډک وي او ته به هم پې خوشحاله او زه به هم پې خوشحاله یم. کوم دی؟ دا دی. وایي ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی. علما وایي که فرعون داسې ویلي چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه، ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې له هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بی بي آسیې په شان دی. وایي تا له به ما له به نی، نه آسیې نه پرېږدم، هسې نه د هغه ماشوم نی،
وی ګوره دا خو زما غېږ له راغی، ما سره به لوی شي، ستا غېږ کې به لوبې کوي، ستا بچې به نو څنګه به ستا دشمن شي؟ تا نه به څنګه بادشاهي والي؟ هغه غلطه خبره پرېوته. هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی که او د چا پی نه اخېستل چې چا به هم سینې ته اچو پی نه اخېستل. هغه خور ورسره ده خو پیژني ځان خو نه ښیي ورته. یاره وایي زمونږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي، کم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي. وی ته ورشه راوله ورپسې. دا چې لاړه مور ته وی مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد، زما رور خو د چا سینه نه لي او جاړي او وایي چې ما ورته ستا هله وی چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي، هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري. نو اوس الله څه کوي؟ که دا نیغه تللی وي چې ښه ورځم نو شک به پرې کوو چې هم د دې بچی دی. وی نه 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 زه پردي بچي ورته واچولی شم لوبولی چې دا لږ کلک کې پې. د فرعون کارندګان لاړله او ورته وی چې هغه ښځه خو نه راځي. وی ګوره ته څومره تنخوا چې غواړي مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونږ تېرې پی به وله ورکړي. د موسی علیه السلام یې نه نه زه نه شم، که دلته یې راکوي راځي که دلته به یې وله لوی کړم، تنخوا به هم راکوي، ډوډۍ به هم راکوي، او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نه شم تللی. بی بی اسې فرعون ته ویل ته به یې وله ولیږو ځه نو ویې ښه ویې لېږه. خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته، خپل کور له یې وله راوسته، تنخوا وله بیله مقرر شو او پروټوکول ورته بیل مقرر دی. صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچي له پی ورکوي، د فرعون ماشوم له پی ورکوي. خلک به راتلل او دې ته به زموږ سفارش وکړه، د فرعون ښځې ته زموږ سفارش وکړه. ګوره الله پاک چې زموږ پښتانه وایي چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي. داسې ده که نه؟ 100 ډزه سړی لګېدلی دی، 100 ډزه او خدای بچ کړی دی. یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی، 100 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی، یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی. د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي، ستا شوګر دی، ستا داسې بیماري چې ستا اپریشن هم نه کېږي، اجمدې ګرځي، په بل ټوخی راغلی دی اسپتال ته هم نه دی رسېدلی، په لاره دی سوتی ده. نظام چلونکي څوک دی؟ الله دی. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. او عزت او ذلت د چا لاس کې دی؟ هم د رب العالمین په لاس کې دی. هغه موسی علیه السلام خدای لوی که او هغه فرعون ظالم خدای هلاک که. او څنګه یې هلاک که؟ موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده، هغه ټوله قصه درته نه ویم. هغه لوی شو 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 او بیا لړ د شعیب علیه السلام علاقې ته. د هغه کار به داسې و چې فرعون پې پوهېده وستر وده چې دا هلک معلومیږي. هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده هوښیار و چې دا هلک معلومیږي. نو بار راوتی دی، 2 کسه په جګړه دي، یو د موسی علیه السلام قومي دی، یو د فرعون قومي دی. نو اپې غټ پنډې تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا راسره یو څه، دا فرعون قومي ورته وایي. وایي دا خو نشم وړی. دی کې موسی علیه السلام راغی، ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي. هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوې؟ دی د وړي شي چې تی پې وړې؟ وایي هو دی به وړي، دا زموږ نوکران دي. هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه. وایي نه نه به په ده خامخا وړم. موسی علیه السلام بیچ بچاو کو چې دا شی پې یو نسي. هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو، ته خو هم د ده د قومې بس چې موسی علیه السلام سوک اوچت که خو چې دی مرحله د شالی وله راو براو که نه نو لاندې را پرېوته ساتې وته. خو د موسی علیه السلام سوک اوس هم پښتو کې خلک ویل لکه وایي د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام سوک ته وایي چې سوک یې ورکه بس سړی په ځمکه پرېوته او خرړېد مړ شو. اوس سار له خو پته ونه لګېد د غرمه واړو سوکونه، یو موسی علیه السلام خبر دی، الله خبر دی، یو هغه سړی خبر دی. اوس سار له دغه هلک بل چا سره په جګړه دی. بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده، وی راشه که نه دا سړی په ما ظلم کوي. موسی علیه السلام ته تا خدای هلاک کا، پرون هم دی یو سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده، اوس بل لا باندې وجنې. خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی دی. هغه لاړ فرعون دربار ته وی صاحب هم هغه هلک دی که نه؟
پرون چې کوم سړی وجلی دی ده وجلی دی ما خو هر څه ولیدل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی ویې خپې وباسه وطن نه ځه ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو دا همغه هلک معلومیږي نو موسی علیه السلام لړ مدین ته پیاده لاړ ډېر مزل یې وکړ ډېر مزل او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب او هلته یو کوی دی کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي او دی یو غاړې ته پرېوته و سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته محتاج خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وې الله ته او الله بیا په بنده مهربانه زم شکر دی چې دا الله شته چې موږ ته چغه وو ها مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه او د ده د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکي شی بل نشته دا ډېر زر رسي او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم لږ ساعت پس تینی خو مدد به دې کوم څه موده پس به مدد به دې کوم الله مدد ته اوس ګوره ظالم ته هم ګوره مظلوم ته هم ګوره چې خلکو څنګه خپل ګډې چیلی و خان سیراب کړل نو یو غټه تیږه به چې هغه به ګڼو کسانو چتوله او په کوي به یې ښوده نو هغې خلکو هغه تیږه واغېشته او د کوي د پاسه کېښوده لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودی او دا دوه جینکېنې دي هغې خپلې ګډې چیلی بنې کوي اخواته نیره پرېږدي خو چې خلکو تیږه کېښوده اوبه لږې پاتې شوې نو موسی علیه السلام دا جینکو نه تپوس وکړو وړو تاسو څوک یې یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپینګري د هغې لوڼه یو رورم نشته او مونږ به هله دا خپلې ګډه چیلی سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې بس موسی علیه السلام ورپاسېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخ کړه پیغمبري طاقت دی او کومه بورقه چې به لسو کسو راایستله په یوازې ګرګړۍ توکو راویویستله او جینکولی هغه ګډې چیلی سیراب کړې جینکې لاړې او موسی علیه السلام بیا سر ولګاو او الله ته محتاج دی چې خدای دا به څه کوو ډېر لرې راغلم شپه به کوم ځای تېرو دا به څه کېږي جینکې لاړې پلار ته وایي دا د شعیب علیه السلام لوڼه وی بابا داسې یو هلک دی او بې کسه بې څوکه معلومېږي هېڅ نشته او جامې هم د سفر دی او بابا ډېر مضبوط تکړه دی وی ورشه یې واس کېوت نه یو ورپسې راغله او ورته وی ای ملګري زما پلار دې غواړي ان ابي یدعوکه بابا مې راته اواز کوي چې تا موږ له کومې ګډې چیلی سیراب کړې د هغې مزدوري در کوي بس ده وی زه ډېره ښه ده ما خو د خدای دپاره کړي دي خو چې سره کوي زه ور به شو سړی که نیک سړی وي نو څه رهنمایي به ترې والم جینۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی نو موسی علیه السلام ورته وایي هغه جینۍ ته وی ای خورکې ته وروسته شه ته چې ما نه مخکې نو د هوا سره ستا د پنسا اړقې نو دا وجود دې ما ته ښکاري نو ته وروسته شه او ما له اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه په دې چل یې شعیب علیه السلام له ورسو شعیب علیه السلام چې ورته وکتل معلومات یې ته وکړل وی دغه چل شوی دی وی فکر مه کوه د ظالمانو نه خدای بچ کړئ دلته د فرعون بادشاهي نه چلیږي دغه غم خو دې ختم جینۍ ورته وی بابا ځان سره خو به مزدور نیسې که نو دی نه نیسې مزدور له دوه صفته پکار دي یو طاقت خو موږ ولیده خط مضبوط دی ابورقه د لسو په یوازې راوباسي هغه غټه تیږه په یوازې په کوی کې ایښوده یو امانتګري ولا شرط دی نو سړی امانتګرم دی په لارې زما خپو ته نه دي کتل نو شعیب علیه السلام ورته وایي ای بچې که زما سره دې څه وخت تېر که نو یو لور به درته په نکاح کړم 8 کاله را سره تېر که 8 او که 10 دې تېر کړل نو دا به ستا مهرباني وي
موسی علیه السلام ډېره ښه ده. 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تېر کړل 10 او شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه او دی ورته وایي موسی علیه السلام چې اوس خو ډېر وخت تېر شوی زه ځم خپل وطن ته مصر ته هلته به مور به ووینو رور به ووینم کیدای شي ما څوک نه پېژني 10 کاله ډېره موده ده دا ښځه به هم ځان سره بوځم وی ښځه ګډې چیلی والا ورکړه وي ها ګډې چیلی هم ځان سره واله او دا ښځه دې هم بوځه او دننه ورشه یو چوکه راواله یو کونټی چې په لاره ګډو چیلو ته پې پاڼې غورځئ پاڼې څنډئ چې موسی علیه السلام لاړ چوکۍ راواغېسته شعیب علیه السلام ته دا مې راواغېست وی دا کېده بله راواله هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته چې څنګه شعیب علیه السلام د راغی بیا هغه کونټی وه نیکبخته زه راته ویم چې دا کېده بله راواله کېښوده بله یې راواغېسته هلته 4-5 کونټۍ پرتې وي چې کومې له به یې بلې له ګوتې وړه بیا به هغه لاس کې راتله شعیب علیه السلام ته زه بچې دا دې په قسمت ته دا هغه کونټۍ ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزه ځان سره راوړي یو پکې دا وه زه دا ستا نصیب کې ده ځه وړه په لاره وله خدای بچې م ورکه موسی علیه السلام په کوهې تور په غاړه کې او رب العالمین ورته پیغمبري م ورکړه او چې کله د ښځې بچې کېږي شپه ده او تیاره ده او زل دی نو دغه وخت کې زنانه ته د ګرمو ضرورت وي نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو دا خو شپه ده نو مخامخ یې اور ولیده نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي وی زه ورځم دی اور سره به خامخا څوکي اور بغیر د انسان نه نی نو زه ورځمه که څوک انسان یې تاله به راولم چې ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي او که څه ګرم څیزونه چې درته راوړم نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې نو یو خو سپلی پخپو کړه او بل دا کونټۍ لاس کې واله نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده نو چې څنګه لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدل ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور خو اور نو دی حیران دی چې خدای د اونې په سر اور بلیږي نو شونټۍ راواغېسته او هغې ته نږدې کړه نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو نو چې دې څنګه شونټۍ نږدې کوي نو ورته برخېږي دا څنګه چل دی نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز شو ای موسی انی انا ربک فخلعن علیک زه ستا رب یم اور نه یم فخلعن علیک پڼې وباسه انک بالوادي المقدس طوا دا خو ډېره پاکه علاقه ده پڼې دې وباسه نو دی وی الله کوم ځای اواز داسې راځي د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي د الله اواز انسان په هر اندام اوري د بنده د اواز په شانتې نه چې په غوږ اورېدلی کېږي نو دې سر تاوی راته وایه این انت یا رب الله کوم ځای الله کوم ځای رب العالمین ورته 2 معجزې ورکړي او اډر یې ورکوي د فرعون له ځه وی د هغې خو په ما بدل را پورې دی فکر مه کوه هېڅ غږ مه کوه هېڅ فکر مه کوه زه له سره مردګرې مه کنه کونټۍ به دي چې کله هم تکلیف ته پېښېږي دا غورځوه اجدها به ترې جوړېږي او که هغه د نه بل دلیل غوښته نو لاس ترخ کې منډه او بار راوباسه هغې نه به رڼاګانې خېږي وی الله ما له ملګري پکار دی وی زه ستا ورور هارون مې له ملګري کړه چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته هارون علیه السلام الله خبر کړی و ځکه هغه ته پیغمبري میلو وه هغه استقبال ته ولاړ ورور یې ځان سره کړ او نیک فرعون له ورغی همقسې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و نیغ په دربار ورغی او چا کې جرت نو چې ورته وایي چې په دې دربار مه راځه دا خو د فرعون دربار نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد هغه یو خوا بل خوا وایي دا لږ څنګه راغی کونټۍ ورسره دا څه کوي چا کې جرت نو چې منې کړی وي ته څنګه راغلی لکه ورته وایي زه موسی یم ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی زه د خدای پیغمبر یم دا مې ورور دی هارون دا هم د خدای پیغمبر دی او موږ راغلي یو او بس ډېره ګناه دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه اوس هم الله دله مهلت درکوي توبه وباسه اوس هم الله دې معاف کوي توبه وباسه الله یو منه موږ د خدای رسول ومنه هغه چې خوا دې خوا کول موسی علیه السلام ته الله وی دا کونټۍ غورځوه او چې کونټۍ وغورځوه د هغې نه وجدها خمار جوړ شو او فرعون غروال منډه یې کړی زموږ بعضې کتابونه لیکي وی اویا دستونه وکړل او څوک وایي 6 شلې وکړل نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلی او دستونه څوک د چا شماري خو خیر
خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل، یره پې راله، منډه یې وواله او موسی علیه السلام ته شی کنټرول کا، چې قابو که اوس که موږ پسې خوله راوچته کړه خو غرق به م کي. دا په الله یره تېروله. موسی علیه السلام چې کونټۍ ته ګوتې کړې هغې نه واپس امسا جوړه شوه. او ته وایي ستا څه دلیل دی؟ دا دې ونه لید بیا در پرېږدم؟ نه 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 خدای ته وګوره، بیا در پرېږدم، دې تخت کې در پرېږدم درته. موسی علیه السلام لاره وویست، دا سره وویست، هغې نه رڼا ختېده، خو د برګي مرض په شانتې ده پوره رڼا کوله. اسه وایي وي ته خو جادوګر یې، جادوګر دله راغونډوم، که تا وګټله ته به په حق یې، که هغې وګټله موږ به په حقه یو. ډېره ښه. یعنې داسې په موسی علیه السلام د هغه کونټۍ یره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلي شو نه فوج ته څه ویلي شو، غږ یې نه شو کولی. هر شي سره به ګزاره وکړي، خو چې چا سره کونټۍ وي او د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي. معمولي غوندې داسې یو جټکه وله یو سه خپله به منډه وایي. جادوګر یې راغونډ کړل، د اختر ورځ ده. جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که مونږ وکړلو څه به انعام به م در کوم، تنخوا پیسې م در کوم، او تاسو به ټول د قومي اسمبلی او د سینټ ممبران به یې او د صوبایي اسمبلی ممبران به یې، غټ غټ ممبران به یې، دنه غټ غټ ممبران جوړو. دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه، یو د صوبې اسمبلی ممبر په شپږ کروړه او په اته کروړه خرڅېږي. ګډان او چیلي دي، ګډان او چیلي چې څنګه خرڅېږي. افسوس افسوس خفه کېږې ما، مونږ هغه خلک اسمبلو ته لېږلی دي، هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي. دا زموږ مشران دي. زه افسوس کې کله پروزم، یو وایي هغه غل دی، بل وایي دا بل غل دی، نه پوهېږو چې ساس پکې څوک. سپریم کورټ وایي ته غل یې کوزېږه، ابل غل دی کوزېږه. های کورټ وایي نه دا نه دی، ابل غل دی. دا زموږ مشران دي. د خلکو له موږ ووټونه ورکوو، دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي. نن بولي لګېدلې ده، ایم پی اګان به خرڅېږي. او 8 کروڑ روپو ته پرون ما ته چا وایي چې 8 کروڑ روپو ته ممبر قیمت ورسېده. نه دا خو ډېر لوی مضبوطه تی دی، دومره قیمت خو د بل چا نشته، دومره پیسو باندې خرڅېږي. د کم قوم ممبر به خرڅېږي؟ دغه قوم به دقې سپېره له دغه خنزیر له وټ ورکړي چې کم خنزیر تا نه وټ واغېسته او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل وټ خرڅوي او ځان خرڅوي. بهر کې دا پکې ځان له مسله ده. خو خبره مې دې پورې کوله، دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه، چې خدایه ممکن خپله یره پیدا کړي چې موږ هر وختانه یریږو، او خدای زموږ د دې وطن مشران هم هغه جوړ کړي چې د هغوی په زړه کې ستا یری، بس ستا یری په زړه کې نه که نه، او صرف زموږ د خرڅولو دپاره دی. نو خدای داسې مه مقرروي. بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل، د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او امساګانې یې راوړل، په میدان یې وغورځول او دومره ماران تی جوړ شو، دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یره راله. او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم، ډېر لوی سحر یې جوړ. موسی علیه السلام یره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي، په زرګونو بهرحال دي، که زما کونټۍ نه جوړي او دین جوړ کړل او دا خو ډېر دي. الله یې مه یېرېږه، ورغورځوه کونټۍ. و چې موسی علیه السلام کونټۍ وغورځوله، کونټۍ لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله یې په دا بله غاړه کې کړه، خو چې شلقه یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې پې ونه وه، غونډ یې تېر کړل. او کونټۍ والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو، او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران. چې نیسه چې قابو کا موسی وی نه نه دې پرې، خدای ته وګوره، ستا د هغه رب باندې قسم چې ستا مشې قابو که غر کې. اوس منې که نه منې؟ جادوګر پوه شو، مولا پیژني، ناتخوان پیژني، جادوګر پیژني. هغې پوه یا جادوګر نه دی، ټولو په یو جبه چغه کړې آمنا برب موسی و هارون، زمونږ د موسی او د هارون په رب ایمان. ټول مسلمانان. او فرعون څه وی؟ پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم، ته یې لاس او ګس خپه او لښکر یې راوویسته.
موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه څه وکړم داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو دا واله زه راته لار ښیم ځه الله ورته لار ښوله دوی تلل او فرعون ته اطلاع میلو چې سړي خو د نه وتښتېدل هغه شپږ لکه لښکر د فرعون ورپسې شي موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وی نه دا راته الله ښودلې ده وی دا خو به دریاب ورغلې ده اوس به څه کوو هلته دریاب او دې خوا د فرعون لښکر اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې موسی علیه السلام الله ته وی الله څوک فلما ترى الفئتان قال انا لمدركون قال كلا الله را لاندې کړو هغه دې راورسېدل الله وی نه هېڅ هم نشي کولی ورځه پې دریاب دی ته ور نږدې شې چې نږدې شوې کونټۍ والا یو سا کونټۍ یوړه دریاب کې خدای 12 لارې جوړې کړې هوا پکې وچلېده ځمکه مچه شوه او اړه روکه چې لومبۍ لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي درېیمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیه السلام سره د قومه پورې وت او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی هم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راته وشلېده خو چې رانږدې شو که نه نو بیا پې یاره ټرتار پې ولګېد ټرتار یاره هسې نه چې ورده نه شو چې ته غرق نه شو رسول الله مبارک فرمایي وی جبریل علیه السلام راته وی چې اس پې اخوا د خوا کول اس په مې وله د قیزې نه ونیول او کړس پې ورکړه رادننه مې کړه او ټول قوم ورپسې په هغه لارو رادننه شو او چې څنګه د دریاب د میانسته شو موسی علیه السلام اوتې وی بیا وله کونټۍ یوسه چې کونټۍ یوړه دریاب پې وجنګېد شپږ لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباه رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث دی چې جبریل علیه السلام راته وی چې ای د الله رسوله ارمان کا هغه وخت دې لیدلی وی ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په دا خوله کې مې منډله په دا خوله کې زما وروڼو د ظالم انجام تاسو ولید شپږ لکه بعضې علما لا ډېر یاد شپږو لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق کړه او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیه السلام لاړ هلته له من او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسی مړزان راځي هغه خوري او د اوریځې سورې پې د پاسه ګرځي او د موسی علیه السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه وبس کي هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلي هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیه السلام او بني اسرائیلو له ورکړل او فرعون د هغه قوم خدای هلاک او تباه کړ دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا نه پرېږدي او دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم ای بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ فان الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ باندې تیارې وي تیارې بهر کې دې کې څه بعضې خبرې پاتې شوې که موقع وي انشاءالله آینده جمعه به هم پې وپوټې لږ خبرې وکړو خو صرف دومره خبره تاسو په مخ کې ږدم چې د ظلم نه به ځان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوې بیا تبعی ده که مظلوم شوې نو بیا تبعی ده دا سوال نبی علیه السلام هم غوښتی دی دا به موږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم څه پیدا کړی دی هغې کې به استعمال د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویل کېږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرره کړه بیان به وکړو رب العالمین ته مو د ظلم نه وساتې خدای مو ظالمان کې مو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتې او مخلوق زمونږ د شر نه وساتې الله مو د بیمارو نه وساتې خدای که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي الله روغ صحتونه وله ورکړي او چې کوم مردگان دي الله ته مغفرت نصیب کړي زمونږ په دې محمد خان محمد خان مور مړه ده الله دې مغفرت نصیب رب العالمین دې وبخي او زمونږ د دې جمع یو دوه ملګري دي شعیب او روح الله جي صاحب هغه د ماجوکي نه راځي پرون د هغوی تر وفات شوی دعا ابله ورځ دعا ورته وکړه چې الله یې مغفرت نصیب او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د ټولو مردگانو الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي خدای ته زمونږ نه راضي شي الله ته زمونږ نه راضي شي الله ته زمونږ نه راضي شي خدای که په مونږ کې یا زمونږ په کورونو کې یا په هسپتالونو کې بیماران دي الله ته وله روغ صحتونه ورکړي خدای کې څوک تنګ دسته دي او رزق یې تنګ دی خدای فراخ روزي وله ورکړي الله که د چا بچي نه ته وله بچي ورکړي د آباد کې د بشیر خان مور مړه ده
دعا وکړئ چې خدای مغفرت نصیب الله دې وبخي فیل خان کاکا ټبر الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي خدای چې څومره مردگان دي ته وبخي خدای چې زمونږ څومره نوجوانان کشر کول دي خدای ته ول د خیر او د برکت او د عافیت ژوند ورکړي زمونږ د ځوانان کامیاب کړي خدای او ته نیکان کې الله ته د بدو نه وساتي خدای چې څومره زمونږ د حاجتمند دي حاجتونه پوره الله زمونږ د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي او الله لوی جمع د زمونږ د دنیا او د آخر د شر نه وساتي او خدای د رسوایی نه وساتي الله د ذلت نه وساتي او زمونږ چې د جمع منزله څومره د لري لري ځای نه مرګري راځي خدای په یو قدم ولا اجر ورکړي ته د زړه مقاصد پوره کړي او زمونږ د محلي خلک او چې څوک هم زمونږ د میلمنو خدمت کوي د گاډو د درولو خدمت کوي نور خدمت کوي خدای تعالی د دنیا او د آخر برکات او خوشاله ورکړي او زمونږ د محلي خلک ډیر خدمت کوي الله دې دوی له خیر ورکړي او څوک بیماران دي الله ته شفا ورکړي اخر وخت په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا